داریوش له کمبوجیا نه وروسته داریوش د سترې امپراتوري هخامنشي واکمن شو. داریوش لوی د پارس تر واک او د هغه بېسارې کارنامې سلامونه دوستانو جهانګیر اکاډمي ته ښه راغلاست. نن به د داریوش لوی د هخامنشي پاچاهانو له 4م ستر واک څخه خبرې وکړو. هغه له 522 تر 486 قبل المیلاد پورې واکمني وکړه. داریوش د وشتاس زوی او د کوروش لوی زوم و چې هغه له لور اتوسا سره یې واده کړی و. د هغه په واکمنۍ کې د پارس ترواکي خپل تر ټولو لوی حد ته ورسېده چې د لویدیځ اسیا لویه برخه د بالکان ځینې برخې مقدونیا، قفقاز، د تور سمندر ډېرې ساحلي مرکزي اسیا، د سند دره او همدارنګه د شمالي افریقا او شمال ختیځي افریقا ځینې برخې لکه مصر، ختیځ لیبیا او د سودان ساحلونه تر پوښښ لاندې راوستل. خو د داریوش لوی د پاچا کېدو کیسه څه وه؟ څنګه وشول چې د کوروش لوی زوم پاچا شو؟ د دې ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. د واک ته رسېدو لاره او کمبوجیا مړینه. کوروش لوی 2 زامن درلودل، کمبوجیا او بردیا. وروسته له دې چې کمبوجیا پاچا شو، مصر ته د جګړې لپاره لاړ چې 7 کاله یې دوام وکړ. هلته یې د خپل ورور بردیا د دې ویرې له امله وواژه که چیرې پاچاهي ترې وانخلي. په دې جګړه کې داریوش د هخامنشیانو یو قومندان و. د دې پیښو وروسته یو کس د ګیومات په نوم چې بردیا ته ډېر ورته و ځان یې د بردیا په ځای وښود او حکومت یې په لاس کې واخیست. په ځینو روایتونو کې ویل کېږي چې ګیومات بردیا وواژه، خو د داریوش په وینا بردیا د کمبوجیا لخوا ووژل شوی و. د کمبوجیا د مړینې په اړه ډېرې روایتونه شتون لري. تر ټولو محتمل دا دی چې کمبوجیا وروسته له دې چې پوهه شو چې حکومت یې دروغجن بردیا په لاس کې دی ځان یې وواژه. په ځینو روایتونو کې ویل شوي دي چې کله هغه په خپل اس سپور و خنجر یې په ورانه کې وخوت او له شاوخوا 3 اونۍ وروسته مړ شو. خو لومړی روایت ډېر احتمال لري دوستانو. د داریوش لوی د پاچاهي او ادارې اصلاحات د ګیومات ظلمونو له امله داریوش پریکړه وکړه چې بغاوت وکړي او حکومت یې له ګیومات څخه واخیست او هغه یې وواژه. داریوش لوی 3 پارسي او فارسي میرمنې درلودې چې 2 یې د کوروش لوڼې او بله یې د بردیا لور وه. داریوش د تخت ته له رسېدو وروسته هیواد یې هیواد په ولایتونو وویشلو او امر وکړ چې مالیات او خراجونه د هخامنشیانو خزانې ته واستوي. هر ولایت قوانین جلا وو او د هر ولایت حاکم د داریوش لوی او له نږدې باوري کسانو څخه وو. هر ولایت حاکم لپاره یو کس د پاچا سترګې او غوږونه په نوم ټاکل کېده چې که حاکم کومه تېروتنه وکړي سمدستي به د داریوش لوی ته خبر ورکړي او داریوش به یې مجازات کول. په حقیقت کې دلته د نړۍ لومړنی جاسوسي سیستم جوړ شو او له هغه ځایه چې د هخامنشیانو حکومت ډېر پراخ و، دا عمل د حکومت په اداره کولو کې ډېره مرسته وکړه. نن ورځ دا سیاست په متحده ایالاتو کې لیدل کېدای شي چیرې چې د هېواد په ایالتونو ویشل شوی چې هر یو خپل ځانګړی قوانین لري خو د امریکا د حکومت تر نظارت لاندې دي. په حقیقت کې دا عمل د داریوش لوی له حکومت څخه کاپي شوی دی. دوستانو قضاوت یې پر تاسو. داریوش یو سیاست پوه او افراطي کس و خو د خپلو خلکو مذهب ته درناوی کاوه او له خپلو تر واک لاندې ملتونو سره په ښه ډول چلن کاوه، خو له بې کفایته حاکمانو سره په شدت سره چلن کاوه او پر هغوی رحم نه کاوه. داریوش د دولتي په چارواکو کې نظامي قمندانانو او نور مدیرانو په ټاکلو کې سم نظر درلود او له دې امله ډېر حساس او دقیق او د خلکو په ټاکلو کې تېروتنه نه کوله. داریوش له ماتې خوړلو حکومتونو سره ملایم او منطقي و. هغه بیا د پاچاهۍ سیستم جوړ کړ او نوې سازمانونه یې رامنځته کړل. د هغه د واکمنۍ په دوره کې پارس خپل تر ټولو لوی حد تجربه کړ او له هغه وروسته د هخامنشي پاچاهانو د بې کفایتۍ دوره پیل شوه. داریوش د هیواد د قوانین اصلاح کړل او د هیواد لپاره یې نوي قوانین د ښو قوانینو په نوم وضع کړل او وتوانید چې هیواد کې سوله راولي تر څو نورې ستونزې حل کړي. اقتصادي، نظامي او معماري پرمختګونه. داریوش لوی د مالیاتو او خراجو د راټولولو معیار، د ځمکې کیفیت او د حاصلاتو حجم پر بنسټ وټاکه او همدارنګه په دوامداره او په دقیق ډول د ځمکوالانو د فعالیت کنټرول په پام کې ونیو. د نظامي او کارواني لارو ښه والی او د هغو امنیت ټینګول د پاچا لپاره ډېر مهم و. د ساک څخه شوش ته د شاهي لویې لارې جوړول او د کاروانسرایانو جوړول په دې برخه کې تر ټولو مهم اقدامات و. د شاهي لارې اوږدوالی شاوخوا 2200
2500 ډیرو بخښئ دوستانو 2500 کیلومتره و او په لاره کې 11 کاروانسرایونه شتون درلود. دا کاروانسرایونه د نظامي او امنیتي ځواکونو او کاروانونو د تغذیې لپاره جوړ شوي وو او له یو بل څخه 25 کیلومتره. همدارنګه داریوش لومړی کس و چې پیسې اختراع کړې او زریک په نوم یې د سرو زرو سکې ووهلې. د هغه له نورو اقداماتو څخه د سوئس کانال پراخول، د سوداګریزو کښتیو او اسانه تیریدو او د هخامنشي دولت اقتصادي ګټو تأمین ته اشاره کیدای شي، ځکه چې داریوش غوښتل لویدیځ سمندر له سور سمندر سره وصل کړي. داریوش په خپله واکمنۍ کې هیواد په 22 ولایتونو وویشلو. په حقیقت کې هغه لومړی کس و چې نړۍ کې د ولایتونو سیستم معرفي کړ. د جاوید سپا یا تلپاتې پوځ جوړول د داریوش لوی له نوښتونو څخه وو او د ځانګړي ګارد د سلطنتي ماڼۍ د امنیت نظم ساتنې او ساتنې لپاره د یوناني سرچینو په وینا د تلپاتې ګارد چټکتیا ستایل شوې ده. د چټکو پیغام د لیږونکو جوړول داریوش یو بل خلاقیت وو او دا پیغام د لیږونکو له ټولو سترواکۍ څخه خبرونه راټولول او په چټکۍ سره مرکز ته رسول. دوی په لاره کې تازه اسونه ترلاسه کول، پیغام لیږونکي په نظام او امنیتي خبرونو په لیږدولو کې ځانګړی مهارت درلود او ډیر باوري او پټ وو. داریوش د شوش ماڼۍ چې د کوروش له وخت څخه پاتې وه بدله او بشپړه کړه. په تالارونو او نوي تاسیسات یې په هغې کې جوړ کړل. داریوش د شوش ماڼۍ د بشپړولو لپاره له هند څخه عاج، له مصر، حبشي او سعودي عربستان څخه فیروزې او نور قیمتي ډبرې، له بدخشان څخه انار او له بابل څخه ګلیز شوی کاشي راوارد کړل. داریوش په 1518 قبل المیلاد کې د تخت جمشید د جوړولو امر وکړ. د تخت جمشید مجموعه د هخامنشي دورې تر ټولو مهمه او حیرانونکې معماري اثر دی او د دې لوی ودانۍ د جوړولو طریقه لا هم د لرغونې نړۍ له رازونو څخه ده. دا ودانۍ په 1518 قبل المیلاد کې د داریوش په امر جوړه شوه. پارسي معمارانو په تخت جمشید کې د پارسي دودونو ساتلو هڅه وکړه. له همدې امله یو تخت جوړ کړ چې د پاسارګاد او مسجد سلیمان په څیر د رحمت د غره شاته پروت دی. بغاوتونه او جګړې لکه څنګه مې چې وویل داریوش لوی د حکومت پراختیا تر ټولو پراخې بڼې ته ورسوله. کله چې داریوش پاچا شو ډیری بغاوتونه یې پر وړاندې وشول. د دې بغاوتونو یوه برخه دا وه په ایلام، مات، پارس، بابل، ارمنستان، رخش او مرو، پارت او ګورګان کې بغاوتونه له دې امله چې دا بغاوتونه په یو ځانګړي وخت کې نه وو او اتحاد یې نه درلود، پایله یې نه درلوده او ټول دا بغاوتونه داریوش لخوا وځپل شول. داریوش ډیرې جګړې ترسره کړې. هغه پر اروپایي سکایانو لښکرکشي وکړه چې په بریا پای ته ورسېده او هغه لومړی پاچا چې د افریقا، اروپا او اسیا ډیری برخو کې حکومت کاوه. په راتلونکو ویډیوګانو کې به د سکایانو او هخامنشیانو جګړې په جزئیاتو مطالعه کړو. همدارنګه له یونانیانو سره ډیرې جګړې او د ماراتون مشهوره جګړه چې له اوږدې مودې اشغال وروسته د پارسیانو په ماتې پای ته ورسېده. په ماراتون کې د پارس د ماتې پایلې پر داریوش اغیز وکړ او هغه یې کمزوری کړ. همزمان له پارس او یونان جګړو سره په مصر کې د داریوش پر ضد بغاوتونه وشول او د داریوش ځواک یې کمزوری کړ. د داریوش لوی ځواک په دې ستونزه کې کم شو. هغه په 48 کلنۍ په کلونو واکمنۍ وروسته په 486 قبل المیلاد کې مړ شو. د داریوش لوی ارامګاه او میراث د داریوش جسد لمړنې وروسته مومیا شو او په هغه صخره ایز ارامګاه کې دفن شو چې له مخکې ورته چمتو شوی و. هغه لمړنې مخکې خپل مشر زوی خشایرشاه د کوروش لمسی د تخت وارث غوره کړ. خشایرشاه 10 کلونو وروسته د ماراتون جګړې په غچ کې یونان ته یوه لویه لښکرکشي وکړه او په ترموپیل جګړه کې اتن ونیو. په دې تیره ویډیو کې مو ورباندې خبرې کړې وې. د داریوش اولې هخامنشي ارامګاه د حاجي آباد د غره په لمنو کې په نقش رستم کې موقعیت لري. د ارامګاه په مرو دشت پارس کې او له ځمکې څخه په 26 مترو لوړوالي کې ده او د هخامنشي پاچاهانو کورنۍ ارامګاه ده او د هخامنشي دورې تر ټولو ارزښتناکو اثارو څخه ده چې په تاریخ او کلتور مینوالو په پارس او په بهر کې ځانګړی ځای لري. یقینا چې داریوش لوی هخامنشي سترواک په اړه نورې کیسې هم شتون لري، خو ما هڅه وکړه
په لنډ ډول او خلاصه بڼه د دې لوی شخصیت په اړه تاسو ته لازم معلومات درکړم ترڅو زما ګران دوستان پوه شي چې موږ له کومو ریښو څخه موږ تاسو ته دغه معلومات وړاندې کړل.